ښه شاعري وکړه. ډېره مننه، ډېر ښه غزل راته ووایي. دا زموږ خوشقسمتي ده چې دلته کې موږ سره د پښتونخوا نه زموږ ډېر خوږ او ډېر ګران ملګری رسال بادر خان راغلی ناست دی. او ما چې تپوس وکړ ما رسال بادر خان څه اوري، نو هغه خو شاعرۍ ولې هم ډېر خوند ورکړی دی، خو که ما ته عرفان استاد د تسکین استاد غزل وي هغه د هغه غوښتنه او زموږ ډېر ښه ملګری دی او په موږ ډېر ګران دی، نو موږ غواړو که هغه غوښتنه یې پوره کړو. بالکل جی، ولې به ورته نه وایم، دا زموږ هم ملګری دی، زموږ د علاقې دی، زموږ مشر دی او زموږ پښتنو سره ډېر زیات امدادونه، او چې کله د پښتو خبره او د غیرت راغلې ده نو زموږ وصال بادر لالا د ټولو نه مخکې هغې کې شامل شوی دی او هغه کار یې کړی دی. نو د رسال بادر خان غوښتنه بالکل جی، تسکین استاد غزل تسکین استاد هغه د کلي مانیرا شاعر وي، ستاسو په غوښتنه باندې خپل غزل وکړه. صحیح شو جی. چې د نیت د یارانې نو دلبرا د رحمان سترګې دی ولې نه ګنډلې د هزل پرز دبر خو جواری وا اے رحمان چا گٹو لچا بیللے نن میں قسم کړو ونن می قسم کړو چې داسې بدیر کړم زه لکه چې ما چرته په عمر کې لیدلې نه. نن می قسم کړو چې داسې بدیر کړم زه لکه چې ما چرته په عمر کې لیدلې نه. اوس کنا صاحب زما مخې لرالې چرې داسې بدیر شم لکه ما چې پیژندلې نه. داسې بدیر شم لکه ما چې پیژندلې نه. زما د دومره وفاګانو خلوص په بدل تا د وفا په نوم زما سره ټګي وکړله. ما د وختونو سره جنګ وکړلو ستا په خاطر تا د پښتو په دې وطن کې بې ننګي وکړله. زما د دومره ارمانونو تقاتلو خطي گینی ما سمرا پا خلوستا بندگی کولا. نن می قسم ونن می قسم کړو چې داسې بدیر کړم زه لکه چې ما چرته په عمر کې لیدلې نه. کتنا صاحب زما مخې لرالې چرې داسې بدیر شم لکه ما چې پیژندلې نه. داسې بدیر شم لکه ما چې پیژندلې نه. تا بخایم چې ژوند پښتانه څنګه وي ستانه بغیر به هم خندا او خوشحالي کومه.
قسم دے اے دولت پرستا یارستان بغیر تا تبخایم چیز سنگا ٹگی کوما نندر سرا د محبت ټولی رشتے ختمو ندر سرا کوم دوستی نو دشمنی کوما نن می قسم ونن می قسم وکړو چې داسې به تېر کړم زه لکه چې ما چرته په عمر کې لیدلی نه کته ناڅاپه هم زما مخې لرالې چرې داسې به تېر شم لکه ما چې پېژندلی نه داسې به تېر شم لکه ما چې پېژندلی نه منم چې ډېر وخت به مې ستا یادونه وجړوي خو یوه ورځ به دا یادونه په نفرت شي بدل منم چې ستا تصویر ته ګورم به د مخکې په شا خو یوه ورځ به مې پخپله دا عادت شي بدل منم چې ته مې ضرورت دی د ژوندون دپاره خو یوه ورځ به مې پخپله دا عادت شي بدل نن مې قسم ونن مې قسم وکړو چې داسې به تېر کړم زه لکه چې ما چرته په عمر کې لیدلی نه اوس که ناڅاپه هم زما مخې لرالې چرې داسې به تېر شم لکه ما چې پېژندلی نه نن مې قسم وکړو چې داسې به تېر کړم زه لکه چې ما چرته په عمر کې لیدلی نه کته ناڅاپه هم زما مخې لرالې چرې داسې به تېر شم لکه ما چې پېژندلی نه داسې به تېر شم لکه ما چې پېژندلی